ګرانه محصله ستا مکلفیتونه سته. ستا مکلفیت دا دی دا کومه ځواني چې الله پاک در کړې ده دا دې په غاړه کې یو امانت ده او چې دغه میدان ته راوړاندې سوی دا دې تعهد دی چې زه به د دې ملت دپاره خدمت کوم. د دغه تعهد په وجه باندې تا ته نظام داخله در کړې ده او ستا خدمات یې د ځان مسؤلیت بللی دي. ته په ټوله خپله زندګي کې دا مکلفیت لرې چې وخت به نه ضایع کوې. کوم څه چې استاد درته وایي د استاد په اخذ کې پوره متوجه کېدل، په تحقیقاتو کې توجه کول، په تکرار کې توجه کول، په حفظ کې توجه کول. کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هغه رشته کې به ځان مکمل مکلف بولې او دا به دې برداشت شي چې زه کوشش کوم چې ځان کمال ته ورسوم، خو د کمال غرض مې دا دی چې خپل هیواد خپل ولس ته خادم جوړ سم. په دغه فکر او اراده به ګران محصله ستا خدمات دي. ځکه تا چې ځان وړاندې کړي وعده دې وکړه، نظام دې خدمت پر غاړه واستي.